السلام علیکم ګران ملګرو. جمیل باسل ستاسو په خدمت کې حاضر دی او نن هم ناڅاپي کې شاکار منخیل صاحب راګیر کړی دی او یو غونډه او په هغه کې نو د هغه سره کوچ شاکار صاحب تاسو ته په ژوندون کې هرکلی وایي. ډېره مننه، خدای دې له را قدرمن شي، خوشحاله شي. شاکار صاحب پوښتنې خو ډېر دي، خو دا راته ووایي چې تاسو چې دا کومه سوچه پوښته کره پوښته چې څه ته وایي دا چې کوم وهئ نو آیا دا تاسو ریل زندګي کې هم ده او که صرف د ویډیو تر حده محدود ده؟ ډېره مننه. دا خو داسې ده کله چې مونږ زه کورني ژوند ته یا زما چې څومره هم د ټولنه کې ژوند کوم هغې ته یې راوړم د کیمرې نه پر شا، نو زه خو به زه سعیده وکاروم مټ سمه ده که نه، خو تاسې چې اوس څنګه وي چې ریل که نه بیا ما ته هغه شانې ویونه راځي نو په خپله باندې مطلب هغه مخ مې غوږونه مې اوس سره کېږي صفا درته ووایم که نه چې سړی وایي چې زه ورته څه وایم دا ما ته ځواب د کمې میلاویږي، نو بس کوښښ کوو داسې. صحیح. شاکار صاحب دا راته ووایه چې تعلیمي زده کړې په اعلی سره کوم ځایونه شروعات وکړو، جرنالیزم څنګه وکړو، دا ټول داستان راته څه نه څه ووایه. ډېره مننه. ما خو لومړی زده کړې چې دي نو د جینکو د یو ښوونځي په کلي کې د هغې نه مې کړي دي، بیا دې تر د شپږم ټولګي نه تر د لسمه پورې لړدیر ته راغلی یم او په لړدیر نه وروسته مې بیا د لیسې لپاره تیمرګرې ته تللی یم او د هغې نه وروسته مې په ملکنډ پوهنتون کې د رسنیو په څانګه کې ځان ته ځای نیولی و، هغه ځای نه مې شپاړسم کړی دی. شاکار صاحب دا راته ووایه چې جندول ته بیا دلته ثمرباغ ته رالی نو د دې ځای د ښکلا په باره کې څه وایي؟ دا ځایونه خوښ شو که نه؟ ډېره مننه. جندول خو ډېر ښایسته شوی دی، اوس د دې باران نه وروسته هسې هم دا ښایسته دی او ښایسته شوی هم دی که نه، نو هغه د چا یو هغه سندریز و چې د جندول معیار و یاره په درګۍ به راتېرېږي ملکنډ درته ګلونه غوړوي کلي ته راشه، نو جندول ډېر ښایسته شوی دی. بیا د جندول د پاسه چې کوم شاهي هغه غر دی شاهي نومیږي، نو هلته هم تللي وو تېرو ورځو کې، هغه هم ډېره ښایسته سیمه ده، خو لاندې چې جندول دی بیا د دې دا کومه جغرافیه چې ده یا دغه میشت ځایونه چې څومره هم پکې دي خلک پکې آباد دی، نو ډېر هغه چم چم کورونه دي پکې که نه ځای په ځای باندې، نو غونډۍ دي او خوړونه پکې دوه زما په اند بهیږي. شاکار صاحب زموږ په شا چې دا کوم غر ښکاري کیمرمن صاحب تاسو لږ دغه کوئ چې زما په خیال چې ګنجی غر وایي، ګنجی غره، نو داسې نور د سرلړۍ داسې نور ډېر یادګاري ځایونه شته دی انشاءالله که ژوند وچېرته موږ به یو ځای به هلته چکر ولګوو. نو ګرانو مینوالو شاکار صاحب نن راغلی و، د ده نه هم څه نه څه لږې دغه وکړو، انشاءالله یو بل پروګرام سره حاضر یو، تر هغه پورې ما راکړه اجازت د الله په امان. ډېره مننه.